پیل کې درود شریف پر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. عبدالله عادل یم په کندهار کې د یاران ټیم غړی. موږ نن په کندهار کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مسجد جامع ته راغلي یو. دغه مسجد جامع د کندهار ولایت د عینومېنې په ښارګوټي کې چې دوهم عینومېنې راځي موقعیت لري. ډېر ښایسته او په زړه پورې جوړ شوی دی. دلته پر لمانځه پر وختونو بېلابېلو وختونو باندې ډېر زیات کسان د الله جل د عبادت کولو لپاره راځي. جوړښت یې ډېر په زړه پورې دی او کوم خدمت کوونکي دلته ټاکل شوي دي خدمت لپاره هغوی ډېر منظم، یعنې په ټوله کښې ډېر منظم ټیم لري یا هم منظمه ډله لري، خدمتکاران لري. ډېر څنګ منظم پارکینګ او ډېر څنګ د اوداسه لپاره بهترین ځایونه لري، لمانځه لپاره هم وسع ځایونه لري. په ټوله کښې یو ډېر بهترین او جامع جوړ مسجد شریف دی. موږ راغلي یو، دا مسجد به تاسو ته ښکاره کوو زو او مسجد بېلابېل ځایونه او بېلابېل برخې لري. ولم تهني أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم تراب. مولاي صل مننه چې راسره واست د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مسجد جامع مو لیدله. دلته لا هم ودانیز چار روان دي، لا هم دا ځای ښایسته کېږي او لا هم دلته اسانتیاوې برابرېږي. تر بل ښکلي ځای پورې چې ځو یا هم تر بل ځای پورې چې د هغې څخه موږ لیدنه ترسره کوو. ټولې مهربانه را په سپارو. مخته مو ښه او ښه ژوند ولرئ. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
الغي